بسم الله الرحمن الرحیم. خرجو د لینکس اوله ویډیو تم چې راځو په دغه ویډیو کې سٹارټ اخلو، یعنی لینکس مونږ سره صد پارا استعمالي لینکس چې د مونږ کولای شو چې په یو ارګنایزیشن کې یعنی د یو سرور په حیث کې چې د استعمال کو، یعنی دغه لینکس نه چې د مونږ کولای شو چې هر یو ګټه ورڅخه چې د راپورته خود زیاترو په سوچ کې لکه داسې وي چې د لینکس په واسطه مونږ هیکینګ کو، یعنی یوازې چې د هیکینګ لپاره، خو دا چې د مونږ سره یعنی چور غلط خبره ده. لینکس چې د مونږ سره یوازې مونږ سره د هیکینګ لپاره نه، یعنی د دې په واسطه مونږ کولای شو چې خپل یو ویب سایټ هوست کړو، یعنی پبلش هم لکه څنګه چې مونږ په ام سی سی کې سرورونه لرو لکه ډومین ډي ان اس ډي سی پی وغیرہ وغیرہ سرورز. په لینکس کې چې د مونږ سره یعنی دغه غونډه چې د سرورونه موقعیت لري مونږ، یعنی په دې کې مونږ کولای شو چې خپل دغه فایلونه د اگزي او داسې د نورو د خطرو څخه محفوظ وساتو. یعنی اوس که چیرته مونږ یو نظر واچو دغه څومره چې مونږ بانکونه دي د دې غونډو چې د مونږ سره سرورونه یعنی غونډه چې د لینکس مایکروسافت چې د مونږ سره یعنی په سلو کې تقریبا چې د 100% چې د استعمال، نو دغه څومره چې سرورونه دي دا ټول مونږ سره ترو لینکس، یعنی مونږ چې د هم ډیسکټاپ بیس یوز کولای شو د سافټویرو لپاره، و هم چې د مونږ کولای شو چې دا از سرور هم استعمال کړو. نو دغه لینکس څخه چې د مونږ کولای شو چې هر یو ګټه چې د ورڅخه استفاده وکړو، خو په دې کې چې د مونږ سره اگزي فایلونه اگزي سافټویرز دا مونږ سره نه انسټال کړي، خو مونږ کولای شو چې اگزي سافټویر پکې هم انسټال کړو، یعنی دا مونږ سره چې د خپل د فایلونو د سکیور کولو لپاره مونږ استعمال. لینکس چې د مونږ سره د ریډ هاټ کمپنی پروډکشن سټیټس، خو دلته چې د بیا لینکس دا مونږ سره چې د په دوه کټګریز دي، یو چې د مونږ سره ډیسکټاپ بیس دی او بل چې د مونږ سره انټرفیس بیس دی، یعنی یو چې د مونږ سره سرور بیس دی او بل چې د مونږ سره انټرپرایز بیس دی. لکه څنګه چې مو تاسو په ام سی سی او سی سی ان ای داغه پیپر سمویل چې مونږ سره د ام سی سی هم چې د آنلاین رجستریشن لري و دغه سی سی ان ای چې څومره کورسونه دي دا ټول چې د مونږ سره چې د آنلاین رجستریشن لري، خو دغه لینکس هم چې د مونږ سره پیپرز لري چې یو پیپر مونږ سره چې د یعنی سرور ایڈمنسټریشنز دي او بل پیپر چې د مونږ سره انټرپرایز ایڈمنسټریشنز دي. خو لینکس چې د دلته بیا مونږ سره ډیر پروګرامونه لري، یعنی د دې مونږ سره چې د فیډورا هم شته ده، په همدې طریقه بیک ټریک 5 هم شته ده، په همدې طریقه مونږ سره کیری لینکس هم شته ده، یعنی ډیر جزئیات د لینکس مونږ سره مربوط دي. خو ډیرو کې چې د مونږ سره یا په دفترونو کې دا غونډه چې د مونږ سره لینکس انټرپرایز استعمالي کوي.
لینکس انټرپرایز موږ سره استعمالېږي. یعنې دلته موږ سره کمپنیز دي. لینکس چې دی موږ سره د ریډ هاټ کمپنی پروډکشنز دي. بل چې دی فیډوراز دي. د لینکس او د فیډورا په منځ کې څه فرق دی؟ یعنې ډېر یوزفل چې دي موږ سره په دفاترو کې په دفترونو کې موږ سره یا خلک چې دی ریډ هاټ استعمالوي یا خلک چې دی موږ سره فیډورا استعمالوي. فیډورا او موږ سره ریډ هاټ چې دی دا یو خبره ده، یعنې دا یو لینکس دی، خو ځینې څیزونه پکې فرق دی. خو زما ستاسو دغه لینکس چې موږ ته جوړوي دا یوازې صرف او صرف ریډ هاټ کریټ کوي. فیډورا څنګه دی موږ سره؟ فیډورا چې دی موږ سره کوم کمپنیز نه لري، یعنی موږ سره چې دی په خارجو سطحو باندې هلته چې خلک یو ګنټه یا دوه ګنټې چې دی فری پاتې کېږي، یعنی فری ویوز موږ سره، نو هلته خلک چې دی موږ سره ځینې کمانډ چې دی یو لیکي، ځینې کوډینګ بل کوي، ځینې کوډینګ فل کوي، ځینې کوډینګ بل کوي. نو دغه فیډورا چې دی موږ سره یعنې د مختلفو د خلکو نظریات دي، د مختلفو د خلکو چې دی کوډینګز دي چې دا ټول را اخلي او د دې نه چې دی فیډورا لینکس جوړوي موږ سره. خو ریډ هاټ چې دی موږ سره لینکس چې مو ته استعمال دا صرف او صرف چې دی د دې انجینران دي. یعنی په لینکس کې چې دی موږ سره بل خلک چې دی کوډینګس نه کوي، صرف د ریډ هاټ کمپنیز کې. او بل چې دی موږ سره دغه لینکس سی ډي چې دی موږ سره په خارجو کې دا موږ سره فریز دي، یعنی د ایشیا په لوري نه ځو، دلته خور څه په پیسو دي، که سی ډي ماخلي نو په پیسو دي، خو په خارجو کې چې دی موږ سره د دې لکه راوستل د دې هر څه دا ټول موږ سره فریز دي. یعنی اوس چې دا څومره په نړۍ کې څومره خلک دي، یعنی په سلو کې چې دی موږ سره تقریبا 80% خلک هغه مایکروسافت استعمالوي. په ایشیا په لوري راشو، یعنی 80% چې دی خلک چې دی مایکروسافت یوز کوي او 40% خلک چې دی لینکس استعمالوي ایشیا کې. خو که چېرته د اروپا خبره وکړو، یعنی خارج په سطح خبره وکړو، په هغې کې بیا موږ سره 90% خلک چې دی یعنی موږ سره لینکس استعمالوي و 10% خلک چې دی موږ سره مایکروسافت استعمالوي. نو زه د دغه لینکس انسټالیشنز ته ځو. یونیکس مایکروسافت واغه موږ سره هغه بیسیک خو د دې د ایډوانس چې دی موږ سره دا هغه ده. دا د دې ترمنځ فرق څه شی و کنه چې دا راوستل چې لته چې دا نور د دې نه جوړ شو کنه لته څه شو، یعنی دا موږ سره ډېر علتونه درلودو. یونیکس کې چې دی زیاتره د سافټویر چې دی هغه اکزي نه سپورټ کول، خو په دې کې موږ سره اکزي سپورټینګ راغله، په دې کې موږ سره چې دی آر پی ایم پیکیجونه راغله، په هغې کې آر پی ایم پیکیجز نو هغه ناکام شو. ځای نه وتم زو د لینکس انسټالیشنز ته یو فیزیکل انسټالیشنز دي، یعنی سی ډي د لارې نه، او بل چې دی ترو ویم ویرز دي. یعنی اوس چې مو تاسو انسټالوم دا ټول چې دی ورچوالز دي، خو مو تاسو چې دی که ژوندو په خیر یو اس بي کې چې دی بوت کوي او سبا انسټالیشن د هغه جدا وایي. خو اوس چې دی ورچوال یعنی ویم ویر کې انسټالیشنز دینه مخکې به یونیکس ویل شي که نه؟ نه یو خبره ده، دینه مخکې هغې نه مخکې باید داس وویل، خو اوس خلک چېرته داس وویل په دې خو پوهېږي انسټالیشن. ښه ویم ویر انسټالیشنز ته ځو، سیټ اپ باندې ډبل کلیکس، نیکسټ به یې ټاپیکلز یو کسټم ده چې په خپل خوښه باندې څه چې کوي او څه پرېږدي، او یو ټیپیکل ده چې هغه خپله ځان ته چې دی ټول شیان چې ضرورت وي هغه خپله ځان ته چک نیسي. ښه کوم ډرایو کې انسټالول غواړي، سی ډي هر یو چې لینکس غواړي مربوطه ده وبخښئ ویم ویرز، بیا به نیکسټ، بیا هغې نه بعد چې دی بیکګراؤنډ په سطح باندې یعنی بیکګراؤنډ کې چې دی موږ سره کوم شیان کې هیلپ ویم ویر ورک سټیشن که چې د کوم شیان ضرورت دی وي
په همدې طریقه ډیسکټاپ کې غواړئ سټارټ مینو پروګرامز فایل کې د دې آیکنز نیکسټ کنټینیوس دا لږ زره وخت نیسي ښه سیریل نمبرز ډبل کلیکس سی डी की कॉपी कंट्रोल व्यू वेट किया गया का दा बहिनी गाना बल बहिनी زمان انटर شو کار بخبل اوکی فinish خا finish نه بعد ویم ویرز ڈبل کلک بایک ڈبل کلک نه بعد I accept اوکی بایک بیا په همدې طریقه وینډوګان چې انسټال اول تا خدا شنه دی وس کړم وینډوز دا موږ د ام سی سی د لینکس د دغه سوزونو د پاره د ویم ویر انسټال بیا چې د کچيري غواړي چې نوې ورچوال ماشين یعنی نوې یو ایمیج یو وینډوز انسټال نیو ورچوال ماشینز بیا هغه نه بعد چې یو ټیپیکل ده بل کسټمز کسټم په خپل خوخه ټیپیکل ځان ته خپل سره نیکسټ سی डी لاره نه کې او کته د ایمیج آیسو د لاره نه اوس موږ سره آیسو شته سی डी نشته کله کوم چیرې دې موږ سره رابش کوم ډرایو کې می واچو ولا خب وال کوم یو کې می واچو خا ایمیج پسې زوم Windows 10 Linux Windows 10 ISO लिस्ट आलं पाच सर ها ISO بسو کې select بایک بیا به next سیشن انسټالو لینکس کوم ورژنز دی ریډ هارټس چیرې دی ریډ هارټ انټرپرایز 6.0 بیا په همدې طریقه نیکسټ سنوم ورته ورکه دا نوم دلته راځي موږ صحیح کوم ډرایو کې چې ده انسټالول غواړي کومه ډرایو کې انسټالول غواړي زه ورته وایم چې سی ډرایو کې خودم را سایز نه وي راځم وینډوز 10 فولډر ورته جوړوم یعنی لینکس لینکس سافټویرز سلیکټ اوکې بیا چې دا نیکسټ څومره سایز ورته شل جی بی ډیر ده شل جی بی پکاريږي نه ټول لاس جی بی خو شل جی بی نشو سبا ورځ یو سافټویر انسټالو نو دی خاطر لیک سایز بیا اخلي بیا چې ده نیکسټ بیا فینیشینګ فینیش نه بعد زودی نه بعد چې ده پاور آن تاسو چې دا موږ سره آن شي do not full screens do not زور پی سی ډالر
مینیمایز کېږم نو مړه ستا کوم کمپیوټر زما نه بدتر ده که کله د ښځې سره